دا یو ورو سوال کړی دی چې د ډېر وخت نه موږ په امام پسې شاته مونځ کوو او امام پسې شاته مونځ کړی او موږ به سوره فاتحه نه وي. اوس په دې مسله پوه شو چې سوره فاتحه ویل څه دي لازم دي، نو آیا زموږ هغه مونځونه شوي دي او که نه بیا یې وکړو؟ الجواب، دا مسله موږ مخکې بیان کړې څو پیرې. د مقتدي قرت په امام پسې شاته د سوره فاتحې اختلافي مسله ده او مشهور درې اقوال په دې کې دا دي، لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي اصول الاقوال ثلاثه، په دې کې بنیادي اقوال درې دي. یو قول دا دی چې په امام پسې به شاته بلکل سوره فاتحه نه وي. دویم قول دا دی چې په امام پسې به شاته سوره فاتحه وي که سري مونځ دی او که جهري دی. دریم قول دا دی چې په سري کې به وي او په جهري کې به نه وي. هغه قول چې د دلایلو په رڼا کې مضبوط دی او موږ بار بار بیان کړی د سره د دلایلو د مقام دغه تفصیل نه دی، هغه دا دی چې امام پسې شاته سوره فاتحه ویل لازم دی، رکن دی، د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. اوس ضرور دې سوال له راځي، دوی موږ خو نه دی ویلي. کوم کسان چې سوره فاتحه نه وي دا په درې قسمه دي. یو محقق عالم، یو عالم دی تحقیق یې وکړو، کوشش یې وکړو، اجتهاد یې وکړو او اجتهاد یې دې ځای ته ورسېدو چې په مقتدي باندې سوره فاتحه نشته. نو دا سړی اگر که قول یې کمزوری دی خو مونځ یې برابر دی ځکه چې هلته تحقیق یې دغه ځای ته رسېدلی دی. دویم هغه سړی دی چې هغه عامي چې په مولا پسې شاته روان دی، مولا ورته ویلي دی او بس هغه په مولا باندې یقین دی، په مولا باندې ښه ګمان دی، نو د ده مونځونه چې کوم یې کړي دي هغه برابر دي. مونږ ورته چا دا نه دي ویلي چې ستاسو مونځ نه دی شوي. دریم هغه متعصبه چې د حق نه ښه خبري او بیا یې وایي نه یې کوم، نو د دې سړي مونځ بیا نه کېږي. پوه شوئ که نه؟ په فاتحې باره کې خلک په څو قسمه دي؟ په درې. د دوو مونځونه برابر دي، د یو مونځ نه کېږي. وجه دا دی چې دی د حق نه خبر دی او قصدن عمدن دی وایي چې دا مونځ د سوره فاتحه نه ویمه. والله اعلم.